کالمان مصروف شو کاروبار ته پتا سو به قیامت راځي ذکر موږ سره الحمدلله تعلیم شته او موږ سره چې کوم دی بدن شته پردی روټین خوړلی خو بدن کوم جوړ کړی خدا دې عزتمندو که کاروبار ته مولیان راووتل نو تاسو نه به دا کاروبار پاتې ځکه مولا کاروبار هم د عبادت په درجه کوي هغه ته پته ده چې په دې ثواب میلاوي او هغې په صحیح طریقه کوي خو بیا به تاسو خوار او زاري جومات ته به راشئ کله وایي نسواري ماما مخکې که کله وایي سرګټي ماما مخکې او یا به د بار مل په شان اماماني بس وروره بار به هغه شراب هم څکي او تاسو ته به مونځ هم درکوي اوس بار مل کې امن او امان دی خو دین نشته ته امام نه دا تپوس نشي کولی چې پینټ کې ولې اچولی دلته خو دی د 2000 روپو امامي خلک دې پرتوګ وباسي چې هسې پرتوګ باندې چېرته زوړ داغ مي که نه 10 کسانو راشي جي د پرتوګ جي دا زوړ داغ دی وینځلی مې دی خو زوړ دی په دې نه پرېږدي که ګیره کې لږ دغه راشي څوک یې نه پرېږدي او ښه خبره ده څه دورانه خبره نه ده لکه دلته امام تاسو له ډېر لوی وقت درکوي دلته امام ستاسو د وجې نه د ډېرو کارونو نه ځان ساتي کاروبار نه کوي حلال کاروبار امام نه کوي صرف د څه وجې نه وایي ما به مقتدي بازار کې وویني او بازار کې به ګرځمه نو به بیا به د شک راځي چې یار دې ملا پسې به مونږ ثواب لري او که نه لري نو دې وجې نه هغه بازار ته نه شي چې کله د خپلې ښځې کپړې هم الي بازار ته نه ځي یارېږي که څوک یې وویني هلکه مولا مې نن بشین بازار کې ولیدلو او تاسو دغه حال دی یو لوډ سپیکر هم نشي ټیک کولی او نی مولا ته پرېږدئ دلته قاریان شته خو نه یې پرېږدي ورته دا ملکي مور ته تاسو نه پرېږدئ چې قاري ته حواله کړي چې بھئ دا چابي ته واله او دا کار ته کوه نه ملکي پرېږدم او نه پرې پوهېږم دا حالت دی زه یعنې الحمدلله دلته قاریان شته هر یو کار کوي هغوی نه ما تپوس کړی دی کله چابي یو سړی کله بل سړی کله بل سړی دا څه شی شو